لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاري رحمه الله په دې مبارک کتاب کې د کتاب الرقاق د شرح په سلسله کې د مبارک درسونو او دا خبرو بیان روانو چې په هغې سره زړونه نرمیږي، هغه خبرې چې په هغې سره انسان د الله طرف ته توجه پیدا کیږي، آخرت طرف ته توجه پیدا کیږي په دې خبرو سره. او دا خبرې دي چې د دې په اورېدو سره خو په شرط دی چې په توجه سره واوري، نو د دنیا نه زړه ټکورېږي او زړه تورېږي، د دنیا نه زړه تورېږي. په دې خبرو سره د دې په اورېدو سره د دنیا نه به دې زړه تور شي او د زړه به دې وټکېږي. او مقصد د دې سلسلې د شروع کولو هم دقه چې زموږ د زړونه سخت شوي دي په دنیا کې د ډېرې مصروفتیا د لاسه، نو موږ دا غوښته چې د دې خبرو د لاسه لږ د زړونه زموږ را بیدار شي او د زړونه راویښ شي. دا زموږ په هغه سلسله کې پنځم درس دی. په آخرني بیان کې او په آخرني درس کې موږ باب شروع کړی، باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. دا بابي راوړی دی او عنوان یې ولم دغه آیت ګرځولی چې په هغې کې الله وایي په دنیا مه دوکه کیږئ. مقصد د دې باب هم دغه دی چې په دنیا باندې مه دوکه کیږئ. د دې آیت وضاحت من کړی او دې باره کې خبرې شوې. پاتې یو روایت دی په دې باب کې او دې باب کې راوړی یو روایت دی، نو د هغه روایت په باره کې به خبرې وکړو، بیا به مخکې خپل درس بوځو انشاءالله. روایت راوړی دی د حمران ابن ابان نه. حمران ابن ابان هغه وایي چې اتیت عثمان بطهور. عثمان بن عفان رضی الله عنه له یو پیر ما د اودس اوبه راوړې، طهور هغه اوبو ته وایي چې په هغې سره اودس کېږي، چاردام کېږي، طهارت پې حاصلېږي. نو وایي چې ما د عثمان رضی الله عنه دپاره اوبه راوړې وهو جالس على المقاعد، او هغه په یو ځای کې ناست و چې د هغه ځای نوم و مقاعد. دا مدینه کې یو ځای و، مقاعد د هغه ځای نوم و. نو عثمان رضی الله عنه هلته ناست و. فتوضأ فأحسن الوضوء، او داسې وکړو ډېر مزېدار او داسې وکړو چاردامې وکړو. نور روایتونه کې د دې تفصیل راغلی چې په څه طریقې سره هغه چاردام وکړو، خو دې روایت کې صرف دا دی چې ډېر مزېدار اودس یې وکړو. او مزېدار اودس هغې ته وایي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه یې. ځکه اوس ګوره څه وایي، ثم قال، بیا عثمان رضی الله عنه دا وایي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس. هم په دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې لیدلی و چې هغه چاردام کوه. عثمان وایي فأحسن الوضوء، نو ډېر ښایسته چاردام او اودس یې کړی. نو مطلب دا شو ښایسته څه ته وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه یې. ښایسته چاردام دې ته نه وایي چې اوبه پکې ډېرې استعمال کوه، اوبه ډېرې واړوه. ښایسته چاردام دې ته وایي چې دا د پیغمبر په طریقه وشي.
او دا د شکونو او د وسوسو نه پاکي. لکه نن سبا د وسوسو بیماران ډېر زیات شوي دي چې هغوی ته اودس کې او مانځه کې وسوسې راځي. نو د شیطان ته به دا دروازه نه کولاوې د وسوسو ده، ځکه کله شیطان ته تا دا دروازه کولاو کړه او پرېږدې ښودو هغه، نو په تا به بیا زورور شي او بیا په مخه دا یو سلسله نه ختمېدونکې سلسله به بیا روانه شي. نو ښایسته چاردام چې چا وکړو او داسې وکړو نو څه وایي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بیا دا خبره وکړه من توضأ مثل هذا الوضوء، چا چې د دې اودس په شان اودس وکړو، د دې چاردام په شان چاردام یې وکړو، ثم اتى المسجد و بیا جومات ته راغی فرکع رکعتین او بیا 2 رکعته مونځ یې وکړو. بعضې روایتونو کې جومات قید ورسره نشته، 2 رکعته مونځ یې وکړو، ښایسته اودس یې وکړو او 2 رکعته مونځ یې وکړو. بعضې روایتونو کې داسې هم راځي چې 2 رکعته یې داسې وکړو چې په هغې کې دنیوي سوچونه ونه کړو، یعنې توجه ټوله چا ته وه؟ الله ته وه. ثم جلس بیا کېناستو غفر له ما تقدم من ذنبه، تیر شوي ټول ګناهونه به الله وبخي. ښایسته اودس او بیا 2 رکعته مونځ، داسې مونځ چې په هغې کې توجه الله ته وي، الله به تیر شوي ټول ګناهونه وبخي. شریعت موږ ته ثواب ګټل ډېر اسان کړي دي، خو چې څوک یې ګټي په معمولي خبرو باندې موږ له بېشماره ثوابونه او اجرونه راکړي، معمولي خبرو باندې. خو دا زموږ بدبختي ده او زموږ کوتاهي ده چې سره د دومره اسانتیا او موږ بیا هم دا اجرونه نشو ګټلی. او د دنیا دپاره دا باب یې راوړی هم دې دپاره دی چې دنیا باندې مه دوکه کړي. ښه دنیا دپاره موږ څومره سخت کارونه کوو. 80 ریاله دیاړي په سعودي کې یا 100 ریاله، او په کلي کې بیا په روپو کې یو 100 روپۍ. په دغه دیاړۍ باندې به دی د سحر نه راواله او د شپې د تورې تیرې پورې به لګي. ولې؟ ځکه چې د دې پیسو سره قدر دی. او چې کله د ثواب د ګټلو ورته ووایه، د ثواب د ګټلو چې راشه په معمولي خبره الله ثواب درکوي، نو ده ورته ډېرې نه لګي. او د دنیا دپاره به داسې لګیایي چې نه بیمارۍ ته ګوري، نه دا چې د ښځې نه لرې کېږم یا د بچو نه لرې کېږم یا باران یا سیلۍ یا یخ یا هر څه چې دي دنیا دپاره به لګي. خو چې کله ورته د دین خبره وکړي نو بیا د دغه بانو ته بیا غوږ کېده. دومره اسانه طریقه ده. اوس ته وګوره تېر شوي ګناهونه ته په الله باندې بخښل غواړي، ښایسته اودس وکړه او 2 رکعته لمونځ وکړه. نو چې دا به اوس ته نشي کولی، تا ته بله کومه طریقه وښایي؟ ځکه د قیامت په ورځ چې یو سړی الله ته مخامخ شي، نو چې الله زموږ ټولې باندې ختمې کړي دي. یو سړی الله ته مخامخ شي او ګناهونه بې پاتې او الله ته تپوس وکړي ولې، نو د ولې هېڅ جواب نشته. ځکه چې دومره اسانه طریقې سره الله زمونږ ګناهونه بخي. ګورې یو روایت کې داسې راځي چې کله یو سړی مزېدار اودس وکړي، مزېدار اودس، نو د هغې سره هر هغه ګناه پاکه شي چې کله د مخ وینځي چې د ده سترګو ته کتلي، هر هغه ګناه معاف شي. لاسونو باندې چې کوم ګناهونه کړي دي هغه ټول وریجېږي تر دې چې د نوکونو د لاندې نه ګناهونه راوځي وریجېږي. او دغه شان په خپو سره د خپو په اینځلو سره الله ورته ګناهونه معاف کړي. نو چې دومره اسانتیا سره موږ خپل ګناهونه په الله باندې نشو بخلی، نو فلا یلومن الا نفسه، بیا د یو سړی صرف خپل ځان ملامته کوي. الله خو خبره اسانه کړې ده. خانو د حدیث ته راوړو مقصد څه و؟ وی وقال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر بیا ده وی د دې خبرې نه بعد، د کومې خبرې نه بعد؟
چې چا 2 رکعته لمونځ وکړو ښایسته اودس او 2 رکعته لمونځ الله به تېر شوي ګناهونه وبخي. وی بیا پیغمبر وایي چې لا تغتروا دوکه کېږئ به نه. د حدیث دې دپاره راوړی د دې ټکي دپاره لا تغتروا دوکه کېږئ به نه. نو څه مطلب شو د پیغمبر د خبرې یو لګیا د اودس خبره کوي وی ښایسته اودس وکړه او 2 رکعات وکړه ګناهونه به الله وبخي بیا وایي دوکه کېږئ مه. ای څه مطلب شو د دې خبرې د هغې څه تړون شته ستا دا جواب د طارق صاحب دا جواب نږدې دی دا نه چې ته دوکه شي ګناهونه کوه او زه به 2 رکعته لمونځ کوم الله به یې بخي نه مه دوکه کېږه په دې باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دې مطلب دا نه دی چې ته ګناهونو له زور ورکړه. لکه اوس په یو عمل باندې الله ستا ګناهونه بخي نو ته به څه کې لکه ګناهونو له به زور ورکړې چېرې الله یې هسې هم بخي دا خو ته قصدن عمدن د الله نافرمانیانو ته دې کار وایي. خو بیا بله دا چې څه پته لګي چې ته به دا عمل به وکړې که نه بله دا څه پته لګي چې الله به دې وبخي او که نه دا خو نه دی چې عمل وکړو بټ د اسمان نه ته راکوز شوی ډایرکټ به بخلی کېږي بخاني دپاره به نور هم څه خبرې که نه که نه ته صرف عمل کوه او الله بخلی بخلی نه د سوچ خبرې دي سره د دې د الله د دې پراخه رحمتونو ته به د الله نه یېرېږم دوکه کېږي به نه. الله سبحانه وتعالی د هغه قومونو تذکیره په قرآن کې کړې ده او د هغو انجام یې ذکر کړی دی چې کوم د الله د عذاب نه په امن کې شوي دي. افامنوا مکر الله د الله د عذاب نه په امن کې کېږي نه ګورې الله د عذاب نه په امن کې کېدو کې مطلب دی چې یعنې سړي د زړه نه یره ختمه شي او دوکه شي پس د الله په رحمت یره د الله رحمت ډېر پراخه دی نو صحیح ده خو ځان خو دوکه کې ما چې په دې خبره کې د الله رحمت پراخه دی او عذاب د نه هېر شي. دا موږ منو چې د الله رحمت پراخه دی خو د الله عذاب هم سخت دی. ډډه به نه لګې د الله رحمت ته بس او نه به امیدونو ته ډډې لګې چې الله به یې وبخي. امید به وي رحمتونه هم د الله شتي ښه پراخه رحمت دی د الله ناشنا رحمت دی د الله زموږ د الله نه امیدونه یي چې موږ به بخي او د هغې سره سره یېرېږو هم. دغه رب چې کوم ته امید ساتې او رحمت یې پراخه دی دې خبرې ته هم غوږ کېدی دغه رب چې رحمت یې پراخه دی او یو سړی ډډه ولګي چې جی الله غفور رحیم دی نو اوره دغه رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي کله چې به 2 قبرونو باندې تېر شو وی عذاب دی یو باندې چغلخوري د لاسه او بل د میچازو د څاڅکو د لاسه. هغه غفور رحیم باچا چې ته دې ترې ډډه لګولې ده او ناسې چېرې ما به بخي اګوره کله د میچازو په څاڅکو باندې هم عذاب ورکوي. دې ته هم سوچ پکار دی یو طرف ته مه ګورې چې صرف یو طرف ته ګورې او ډډه یې لګولې ده که الله په دې هم رانیوکوي. نو لا تغتروا معنی دا ده لا تغتروا دوکه کېږئ به نه چې ته یاره کار ووایې ګناهونو ته ولګیا شي. بله دا بعض علماو داسې ویلي وي لا تغتروا دوکه کېږئ به نه چې ته کبیره ګناهونه هم شروع کړي چې یاره الله ټول ګناهونه بخي نه نه دلته دا ګناهونه معاف کېده دا کم ګناهونه دي واړه ګناهونه دي. نور حدیثونو کې وضاحت راغلی چې الله ګناهونه بخي کم یو واړه ګناهونه غټو دپاره توبه ویسته غواړي. یو معنی دا شو او ته دوکه شي په دې باندې وره الله بس بخل کوي نو ګناهونه بخي. حدیث کې راغلي چې تېر شوي ګناهونه ټول بخي حدیث کې دی چې تېر شوي واړه ګناهونه ټول بخي غټ ګناهونو دپاره بیا هم توبه وباسي.
نو دې معنی دا شو لا تغتروا عامه خبره ده، مه دوکه کېږي. نو دا خبره به کوم دی نه راغلی چې په دنیا مه دوکه کېږي، مه دوکه کېږي په دنیا باندې ګناهونو له زور مه ورکوه. دا معنی پکې دنه پرته ده. امام بخاري هم دې دپاره د روایت راوړی. دې نه ګوره د امام بخاري رحم الله یعنې پوهه راښکاره کوي، څومره پوهه انسان د کوم ځینې یو حدیث راوړي، صرف هغه باب یې چې کوم لګولی دی د هغې هغه مسلې د ثابتولو لپاره. نو دا حدیث د کوم ځینې کوم حدیث راوړو دا ټکی پکې راوړو لا تغتروا، مه دوکه کېږي. نو د امام بخاري رحم الله پوهې باندې دلالت کوي چې هغه یو ډېر پوهه او فقیه انسان، ډېره پوهه ور الله ورکړې وه. د هغې نه بعد به امام بخاري باب راوړی دی باب ذهاب الصالحین، باب په بیان د دې کې چې نیکان خلک به ختم شي، نیکان خلک به ختم شي. ویقال الذهاب المطر، امام بخاري وی دا ذهاب دی، ذهاب په معنی د تلو دی، او الذهاب چې کله د ذال لاندې زیر راشي کسره نو بیا هغه باران ته وایي. د عربۍ دا ژبه ګوره ډېره پراخه ژبه د عربۍ د لغت نه دی. یو زیر زبر سره ګوره هر څه ګډوډ کېږي، یو زیر زبر سره هر څه ګډوډ کېدی شي. په مقابله د نورو لغاتو کې هغه دومره پراخه نه. نو دلته که معمولي دي ټکی کته بره کړو، زیر دی د زبر په ځای وي او زبر په ځای دی زیر وي، نو معنی بدلېږي. نو ذهاب الصالحین یعنې د نیکانو خلکو تګ، الذهاب دا باران ته وایي. نو دا پکې امام بخاري یو فایده ذکر کړه چې کله ذهاب هم استعمالېږي. وګوره امام بخاري په اصل کې ګوره عجمي دی، یعنې اصل دا عرب نه دی، چې الله چاله علم ورکړي، چې الله چاله علم ورکړي. ځکه یو پیر صاحب بعضو عربو یو ځای کې څه خبره کوله، موږ به د یو شیخ سره دا 7 قرات وي د امام شاطبي رحمه الله منظومه، هغه به موږ وي. نو د هغې د شرح دپاره به موږ د بعضو علماو سره کېناستو په مجالسو کې، او هغه شعر، هغه قصیده، هغه منظومه به موږ زده کوله، یادوله به بیا به هغه شیخ موږ پوه کولو چې دې دا معنی ده. نو بیا په منځ کې هسې دی په هغه وخت کې طالبۍ وخت و، اوس هم موږ طالبان یو، خو په هغه وخت کې به اکثر دی هلکان یو بل سره خبرې اترې چې لکه موږ داسې او هغوی داسې، دا خبرې به که منځ کې راشي. نو هغوی د عربو صفت شروع کړي چې یاره علم اصل د عربو سره وي. نو ما ورته ویل تاسو چې کوم کتاب وایي دا د چا دی؟ دا د امام شاطبي دی. نو ما د شاطبي عربی و؟ وی نه. نو ما هغه چې عربی نه و، هغه داسې عربي لیکلي دی چې ته اوس په استاذ پسې ګرځې چې تا ته یې واضح کړي. خبره د دې نه چې عربی د عجمي ده، خبره دې چې الله چاله توفیق ورکړي. اوس امام بخاري رحمه الله، امام بخاري د حدیثو په علم کې غر، امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین دی په حدیثو کې. عرب او عجم، عرب او عجم د کتاب هغه پړاوي، هغه مطالعه کوي، هغه یادوي او د علم نه استفاده کوي. په دنیا کې داسې مکتبه نشته، د امام فضیلت دی. مسلمانان نه یې دومره، غیر مسلمو چې کومې مکتبې جوړې کړي، یعنی غیر مسلم هم کتابونه راجمع کوي د مسلمانانو رد دپاره چې موږ د دوی د مذهب وګورو، دوی مذهب څه دی چې بیا پرې رد وکړو. نو هغوی په اهمو کتابونو کې ځان سره د امام بخاري دا کتاب ساتي چې راشي که مسلمانانو باندې په دې طریقې سره رد وکړو، په دې کتاب کې به څه مسله راوباسو. نو دا عجمي دی، سبحان الله، الله چې چاله علم ورکړي او پوهه. نو بیا پکې دا نه چې دا عربی دی او دا عجمي دی، دا عجمي دی خو الله غوره کړی دی په علم سره. نو د عربو لوی لوی علما د ده په مخ کې هېڅ نه دي، بلکې د شاګردان دي. لوی لوی محدثین او امامان هغه د امام بخاري شاګردان دي، او هغه عربو، اصل عرب، تنګېدلي عرب، هغه د شاګردان.
اوس هم داسې ډېر علما شته ډېر علما داسې شته اوس د لږ ورځو مخکې چې مکه کې کوم لوی محدث وفات شو اثیوبي رحمه الله و دا عالم د اتوپیا و د افریقې و د حبشې و او هغه لوی محدث او عربو ملکونو کې او عجمو ملکونو کې د هغه نوم و علم چې کله انسان وکړي نو بیا به کې دا نه چې د عربی ده او که د عجمي ده الله سبحانه وتعالی یې اوچت کړي امام بخاري رحمه الله عجمي دی خو سبحان الله دې کتاب ته وګوره سړی ورته حیران شي او چې زر کاله عمر دی که نه زر کاله او کینې او دا کتاب بیانې او بیانې نو په مخه به پکې نوي نوي فایدې او کوم ترتیب چې امام بخاري یې ښودی نو الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي چې صرف ویني وپېر دا سړی دا څومره عظیم انسان نو باب یې ښودی دی باب په بیان د دې کې چې نیکان خلک به ختم شي الله اکبر هسې که چا ماله دې جواب راکړو نو زه به ومنم چې ډېر پوهه سړی دی نیکان خلک به ختم شي د دې دلته څه ضرورت دی نو خو صحیح شو بارک الله فیک که دنیا کې څوک د همیشه دپاره پاتې کېدی نیکان خلک به پاتې شي نو چې دغه نیکان پاتې نه شو نو ته څه شي دوکه کړی ته به کې پروت یې او په نیکانو کې په تقوادارو کې د تقوادارو امام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم اتلی نه دنیا نه اتلی دا نور پیغمبران ټول تلي صحابه کرام تلي او بیا سلسله دا کوم امام دا کتاب چې موږ وایو دا هم د خاورو د ډېرې لاندې پروت دی نو ته به پاتې شي زه دا چې دومره اوږده اوږده ارمانونه او اوږده اوږده امیدونه او دنیا کې سم ورننوتی ولې ته به پاتې شي نو حدیث راوړی دی د مرداس الاسلمي رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یذهب الصالحون الاول فالاول نیکان خلق به ختم شي په یو بل پسې به رواني اول به مخکینی لاړ شي بیا به پسې بل لاړ شي بیا بل لاړ شي داسې وخت به راشي چې نیکان خلق به بلکل ختم شي د قیامت په علاماتو کې موږ ذکر کړی د قیامت په علاماتو کې تاسو ته یادي هم په دې شپه به زموږ درس و موږ یو نښه د قیامت په علاماتو کې دا ذکر کړی و چې نیکان خلق به څه شي هغه ختم شي نو نیکان خلق چې کله ختم شو ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر سبحان الله دا نیکان خلق چې ختم شي کنه باقی به داسې خلق پاتې شي لکه وربشي چې ته په غلبیل کې او په سیشي کې صفا کې کنه او بیا ګن څه شي هغه پاتې شي یا ردي کجوري کجوري دې ډېر شي راګستي او هغې نه دې هغه صفا صفا لرې کړه او هغه ګنده ګنده څه شوي هغه پاتې شو د وربشو هغه ګن پاتې شو دقه شان دا نیکان خلک چې لاړ شي د باقي خلک به دقه شاني بېکاره خلک به پاتې شي د دین نه لرې خلک به پاتې شي او دینداره خلک به ختم شي دا معنا د دې حدیث ځکه څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یبالیهم الله باله هېڅ پروا به الله د دې خلکو نه کوي ولې به الله پروا نه کوي صحیح ده په دې نه ښکلی جواب نه دغه نه ده الله ولې د دې خلکو پروا نه کوي دوی د الله پروا نه کوي نسوا الله چې کله دوی الله یې هېر کړو الله دوی یې هېر کړو دوی یې هېر کړو چې کله دوی راولګېدو الله یې هېر کړو د الله دین یې هېر کړو الله راولګېدو دوی یې هېر کړو قیامت په ورځ به هم الله دوی ته دا وایي مجرمانو ته
نن موږ هېر کړي الله به ورته وایي کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه څنګه چې تاسو نه قیامت هېرو نو څنګه چې ته کوې داسې به درسره کېږي څنګه چې ستا عمل یې دغه شان به درسره کېږي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اے مؤمنانو مه کېږئ په شان د هغه قوم چې الله یې هېر کړو نو الله د هغوی نه خپل ځانونه یې هېر کړو ځانونه یې داسې هېر کړو چې دنیا صرف مخې ته او دین ته هېر شو نو چې دین ته هېر شو خپل ځان ته هېر شو نو په آخرت کې لاړ جهنم ته ځان ته هېر شو چې یاره ځان د جهنم نه بچ کول غواړي دا خلک د چې د نیکانو خلکو نه بد پاتې شوي دي د الله به هېڅ پروا نشته او چې دا و چې د هغوی د الله د دین څه څه پروا نه وه لکه خلک راشي موږ پسې اوس هم تپوس کوي کله څوک راشي دعاګانې هم نه قبلېږي څوک وایي برکت نشته څوک وایي دا شی نشته دغه نشته دیني حالاتو تپوس ته وکړه نو په خپل هم ټول ګډوډ دي مونځ او دس برابر نشته نشې تماشې سندرې ټنګ ټکور فحش فلمونه رابطې غلطې هر څه به دی کوي خو تپوس دا کوي چې برکت نشته تپوس دا کوي چې یاره دعاګانې الله زما قبولې نه کړي نو څنګه چې ته کوې داسې درسره کېږي کله چې ته راولګې د الله دین هېر کړي الله به تا هېروي او چې کله ته د الله د دین قدر کوې او الله یاد ساتي او د هغه د پیغمبر قدر کوې نو الله رب العزت تا نه هېروي چېرته دې هم نه هېروي ځکه حدیث کې دا راځي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده په راحته کې الله یاد ساته په سخته کې به دې نه هېروي نو څنګه چې ته کوې داسې به تا سره کېږي ته چې کله د الله دین هېر کړې بیا به د الله هېروي مقصدي خبره دلته هغې له راځو هغه دا ده چې نیکان خلک په دې دنیا کې پاتې نه شي نو ته څوک یې چې پاتې به شي دا مرګ ډېر ناشنا میلمه دی ناشنا په دې دی چې د ده څه پته نه لګي کله راشي اوس هم په دې خوا او شا کې کار کوي ښه ډېر ګورئ ښه ډېر کار یې خوا او شا کې وکړو کله راشي نو رانه خپلو خپلوانو کې څوک ویسي او کله رانه پردو کې ویسي کله په ملګرو کې رانه څوک ویسي ټوله اشاره دې ته دی چې نمبر ستا دی ځکه اسرائیلي روایتو کې یو روایت کې داسې راځي چې یو کس وي ملک الموت ته دا ویلي چې ما نه سائل نو ما ته به ووایې وایي ښه بیا به څه یکدم راغی وایي ستا وخت پوره شو ما ورته څنګه وخت پوره شو تا خو ما ته ویلي چې زه به تا ته ویم وی څه وخت مخکې پلانې مړ و ستاسو په کور کې وی او وی بیا پلانې مړ شو وی او پلانې مړ شو خپلوانو کې وی او وی دا ټول ما تا ته وي چې تا پسې در روان یم خو ته نه پوه شې موږ څه ناشنا خلک یو ګوره ادم دا بچي نه ډېر ناشنا او بیا موږ په دې دور کې یعنې څه ناشنا په دغه کې به ناست یو په لاسنیو کې او په تعزیت کې د نږدې انسان لاسنیو به یې تعزیت والله دې وبخښه الله دې رحم الله دې مرګ را روان دی مرګ را روان مرګ به راځي او حق لر او چې ته که تعزیت نه راوځي لکه هېڅ شي نه شي او بله ده سبحان الله لکه کله چې د مرګ دا خبرې کېږي نه لکه اوس د مرګ دا مسله روانه چې مرګ به راځي نو زموږ دې ته سوچ دي چې هغه پلانې به مري هغه پلانې به مري هغه چې بیمار شوی دی هغه به مري زموږ هغه تره عمر یې ډېر دی هغه به مري ماما به مري کاکا به مري ښه دی خپل ځان ته سوچ نه کوي چې ته به مري الله دې نه کوي ته به دې لیکل راوړي دا مرګ عجیبه په دې دی چې وخت یې نه دی معلوم یو دکې دا عجیبه خبره ده دویمه پکې عجیبه دا ده چې د چا قدر او لحاظ نه کوي د هیچ چا قدر او لحاظ نه کوي د هیچ چا قدر او لحاظ نه کوي ماشوم نه پرېږدي مشر نه پرېږدي کشر نه پرېږدي بوډا نه پرېږدي بیمار نه پرېږدي
چې بچي نه وي هغه نه پرېږدي، چې بچي واړه واړه وي هغه نه پرېږدي، ښځې تې شاته ډېرې پاتې کېږي هغه نه پرېږدي، عالم نه پرېږدي، مجاهد نه پرېږدي، پیغمبران نه پرېږدي، نیکان خلک نه پرېږدي، نو زموږ کې به څوک پاتې شي؟ د هېچا قدر نه کوي. ځوان هلک په سره ځوانۍ کې بس ثابتې وایي. هلکه نو سړی وایي چې نو خو ځوان وایي که ځوان و که هر څه حکم د چا و؟ د الله. یو سړي ته به ساه والي د هغه به پنځه شپږ بچي وړه وړه بچي وي ټول یتیمانان پاتې شي، او دې مرګ په چا زړه نه سوځي. یو سړی به مړ کي ساه به ترې والي په هغه پسې به شاته دوه ښځې درې څلور به کونډې پاتې شي، او دې مرګ په چا زړه نه سوځي. یو عالم نه به ساه والي ټول امت به یتیم پاتې شي، خو د دې مرګ په چا باندې زړه نه سوځي. پیغمبر نه ساه واخلي نو پاتې څوک شو؟ د دې دپاره امام بخاري رحمه الله دا باب راوړی دی، څه ناشنا باب یې راوړی، او په څه ښایسته طریقې سره امام بخاري موږ پوه کول غواړي چې ای اورېدونکو، ای لوستونکو، پاتې کېږئ به نه ګورئ، ځئ به او دې دنیا نه به ځئ چې دغه نیکان خلک تللي دي نو ولې ته پاتې شي، نو بیا مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې، مه دوکه کېږه په دې باندې، او د دنیا طلاقه که. ځکه یو شاعر وایي ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنه. د الله داسې بندګان شته هوښیار بندګان چې دنیا له طلاق ورکړی دی او د فتنو نه یېرېدلي دي، او وایي چې کله ورته پته ولګېده چې د دنیا همیشه د اوسېدو ځای نه دی، نو د دې نه کښتۍ جوړه کړه. نو دنیا نه څه جوړه کړه؟ نو څه معنی شو کښتۍ؟ نه، کښتۍ باندې سړی څه کوي؟ یو طرف نه بل طرف ته ځان رسوي، بس ورته پته ولګېده چې د دنیا همیشه د اوسېدو ځای نه دی، کښتۍ یې ته جوړه کړه. نو په کښتۍ کې سړی خپل مقصد پوره کوي، د یو ځای نه بل ځای ته، یو سر نه بل سر ته ځان ور سامان وړي، ته ځي چېرته ځي ځان ورسو، خو کښتۍ کې خو څوک پروت نه وي که نه، ګناهګي پکې نه وي، نه څوک په دې کښتۍ کې اوسېږي، او نه دغه ځای د اوسېدو دی. نو د دنیا نه کښتۍ جوړه کړه چې صرف پې ته آخرت ته واوړې. بس د آخرت چې دی که نه، د آخرت دا ژوند دې ته یو پول تللی دی، او هغه پول د دنیا ده. ځکه موږ نور درسونو کې هم دا خبره کړې ده چې دې ته دنیا ته ځکه ممر ویلی کېږي، دې ته مقر نه ویلی کېږي، او ممر هر هغه ځای ته وایي چې بل ځای ته دې رسوي بس، او مقر هغه ځای ته وایي چې سړی پکې اوسېږي همیشه. نو د دې دنیا بس دغه مثال دی چې ما او تا رسوي آخرت ته، د پول دی، په دې پول موږ روان یو او آخرت ته رسو، هغه بیا مقر دی. نو بیا د هر سړي خپل اعمال دي، چاته په جنت کې ځای میلاو شي، چاته جهنم کې، والعیاذ بالله. نو د دنیا مقر مه ګڼه، دا څه ګڼه؟ ممر یې ګڼه. ممر په معنی د دې چې لږ وخت پکې بس پول دی ته پې تېرېږي. نو په پول باندې څوک ډډه لګوي؟ تاسو چې دلته کله روان یې، کله په سیند باندې سړی تېرېږي، لکه زموږ په علاقو کې خیال هم کړی که نه، د رسو پول پې، د پیادو پولې خلک پې تېرېږي. چېرته څوک داسې که ودرېږي؟ نه، ودرېږي پې ډېر مه. ولې مه ودرېږي؟ ونه غورځېږي، ګډوډ نه شي، خراب نه شي، سیند به د باندې راوځي، نور شي چل به وشي، زر تېر شي، خو خپل ځي ته ځه نه. دغه شانده دنیا ده. دلته چې دې زړه ولګو خرابېږي به، زړه به نه لګي. دنیا په دې ورغوي کې ساته، بس د دې ورغوي نه زړه ته مه راوړه، او چې کله یې د دې ورغوي نه زړه ته راوړه نو بیا به دې خرابوي. دا مقصد دی خبر. بیا باب راوړی دی، باب ما یتقى من فتنة المال.
دا باب یې د یو لوی مقصد دپاره راوړی دی، هغه دا دی امام بخاري رحمه الله په اصل کې دا خبره تاته کوي چې دا مال یو فتنه ده، یو امتحان دی، نو د دې فتنې نه ځان لرې ساته چې په دې امتحان کې کامیاب شي. دومره دا مال استعمالوه چې څومره ورته څه ضرورت وي، ضرورت نه زیات نه، بیا به دې خراب وي. دنیا ضرورت دی که نه، مقصد خو نه دی که نه، ضرورت دی. نو ته چې کله ډاکټر پسې لاړ شي او ټوخی یې د باندې او شربت ته دې درکړي نو څه وایي؟ دغه نږدې دی خو بل جواب نه. تا ته دا وایي چې کله دې ضرورت محسوسه وخورئ، کله دې سینه ښه نه وه، بیا دې یو سر، یو سمسی، یو قاشوه، بس بیا دې ګوټه، خو هم تا ته بله پاسه کرښې راکاږي، یو دوه ډېرې به نه، بیا سړی نشه کوي او بیا سړی خرابوي. نو دغه شان د دنیا ده، دا فتنه ده، د دنیا څه ده؟ دا فتنه ده. نو په دې دوکه کېږه مه چې ته دې ته ونښلي. آیت یې راوړی دی که نه، وقول الله تعالی انما اموالکم واولادکم فتنه. مال ستاسو دا مالونه او ستاسو دا بچي دا ټول امتحان دی. فتنه په عربۍ کې څه ته وایي؟ امتحان ته وایي، دا ټول امتحان دی. نو چېرته په دې امتحان کې ګډوډ نه شي. مقصد د امام بخاري دا دی چې هرس مه ډېره وه، بس دومره یې کوه چې څومره ضرورت وي. خو د آدم بچی کله په لږه باندې مړېږي، په لږه باندې مړېږي نه مړېږي. صحیح ده چې لږه په کار دی، زمونږ ضرورت لږ دی، خو د آدم بچی کله په لږه مړېږي. نو په لږه باندې اکتفا کوه. د قناعت ته صفت نه دی، دا ډېر لوی صفت دی چې الله یې په چا کې پیدا کړي. په لږ شي باندې راضي کېده، په لږې دنیا باندې صبر کول، په لږې دنیا باندې صبر کول، دا صفت په هر چا کې نه وي. نو دا آیت انما اموالکم و اولادکم فتنه، امتحان دی. بچیم امتحان دی زمونږ دپاره او د مالو امتحان دی. الله پکې زمونږ د ایمان راښکاره کوي. اوس د بچو سره محبت ته طبیعي خبره ده، خو دومره محبت چې دین پرېږدي، دومره محبت. د مال سره محبت دا خو د انسانانو طبیعت دی، طبیعي خبره. مال سره انسانان څه کوي؟ محبت کوي، خو دومره محبت چې دین پرېږدي، او دا خو امتحان دی، دا خو فتنه ده او امتحان دی. ګوره چاله الله لږ، چاله ډېر ورکړي. چاله زامن ورکړي دي صرف، چاله صرف لوڼه ورکړي، چاله دواړه ورکړي، چاله بالکل نه دي ورکړي. ټوله مسله د امتحان دی. دغه شان مال دی، چاله لږ ورکړی دی، چاله ډېر ورکړی، چاله لږ وخته پورې لږ ورکړی دی، چاله لږ وخته پورې ډېر ورکړی، چاله د ډېر وخته پورې لږ ورکړی دی او چاله د ډېر وخته پورې ډېر ورکړی. ټول امتحان دی. د اول نه د اخره پورې چې څومره خبرې روانې دي، دا ټول امتحان دی. نو تا ته وایي چې دوکه نه شي ورې، او په دې امتحان کې دې خپه ونه ښویېږي. چېرته زما بچي دی او زامن دی او راشه بس بچي ګوره لویه فتنه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خطبه کوله په منبر باندې ولاړو، او حسن او حسین رضی الله عنهما چې ماشومانان وو مور سنبال کړو، هغوی راووتو چې زموږ خپل نیکه پسې ځو. نو د هغوی د کور دروازه خو دې جومات ته وه. نو هغه دواړه را روان شو، اریدو به راپاسېدو به، اریدو به راپاسېدو به. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوز شو، هغه دواړه غیږ کې راواغېستو او به یې ده وویل دا خبره الله وایي څه رښتیا خبره کړې ده چې دا بچي دا یو فتنه او امتحان دی. دومره سړی صبر نشي کولی چې خطبه پوره کړي، کوزېږي ورپسې راغلی وي. نو دومره نه چې ته پکې دومره ورننوځي د بچو په محبت کې چې هغه دین دې نه هېر شي. بچو له کور جوړم او کور جوړم، او کور او کافر کور دی که نه، پښتنو اصطلاح کافر
کافر کور دی چې نه جوړېږي. یو سړی 40 کاله او 50 کاله او 80 کاله مزدوري وکړي او 80 کاله او کور نه جوړېږي، کور جوړ نه شو. 50-80 کاله د مزدوري ورسه وکړه خو د ګاډۍ او ځمکه او دا کیسې پوره نه شوې. د هغه هر څه راوبلېږي دا بچو دپاره دی. د بچو صحیح دی، د بچو غم به کې، د بچو غم نه موږ څوک نه منع کوو، دا خو ذمواري ده. بچي دا زموږ په غاړه کې څه ده؟ ذمواري ده. خو د دې بچو دپاره خپل آخرت تباه کول دا د کوم ځای عقل دی؟ ما ته ووایه، ما پوه کړې بلې د کوم ځای عقل دی؟ ما ته داسې بچی وښیه زه چې د دې پلار سره قبر کې یوه شپه کړي شتي، داسې لور راته وښیه، لور په پلار ډېره مینې زه یو لور راته وښیه چې ویلي چې زما دا بابا پرېږدي، زه اوس به د قبر کې یوه شپه کوم به یې ما راوباسئ. یوې ښځې ویلي ته چې به دومره نازېږي، زما ښځه کته او بره او ټول زور دې جوړ کړی، هغې له دا او هغې له دغه او هغې دا او ټلیفون یې وکړو، ټلیفون مې ورته وکړو، دا به سره قبر کې یوه شپه تېروي. یوه شپه ډېره خبره یې 10 منټه څوک تېروي؟ 10 منټه یې سره نه تېروي. ځان نه کم عقلان مه جوړوئ، ځان نه داسې سادهګان مه جوړوئ چې یاره بس که یم به زما دا ښځه و په ما پسې ویجاړې و، دا صحیح ده، خفه به یې درپسې یو څو میاشتې بیا به ته په قصه کې پاتې شي. څه کې؟ قصه کې به پاتې شي. نو چې لا قصه دې څوک وکړي هم ګټه خبره ده، چې لا قصه دې وکړي دا هم ګټه خبره ده. چېرې پلانې دې الله وبخښي هغه به دا وي، دا هم خوش نصیبه دی چې لوی وي چې پلانې دې الله وبخښي دا به یې وي. چې مړ شي قصې مصې هم به یې څوک نه کوي. او اکثر به دا ښځه او دا بچي الټه دوی وي الټه دوی وي چې ښځه چې دمه شو. اکثر داسې وایي چې پلار یې بیماري، الله دې دمه کړي وایي. دمه کولو څه مطلب دی چې بیماري؟ الله دې مړ کړي. ګوره ورب الکعبه داسې پکې ډېر وایي الله دې دمه کړي وایي. نو ده ته پکې هم سکون دی. خو دا پلار داسې نه وایي چېرته وی دیسی چرته دیسی نه چې الله دې زما د زوی هسپتال کې پروت دی، الله دې دمه کړي. دې د خپل هر څه قرباني خو چې دا بچی څه شي؟ دا روغ شي. خو دا بچی هر څه نه قرباني چې پلار روغ شي. دا یاده که دا خبره دا فرق دی په پلار او په زوی کې. فرق یاد که دا مخې ته خبر را فرق د پلار او د زوی په محبت کې هغه دا دی چې زوی بیمار شي دا پلار یې د مشرق نه مغرب ته وړي، د مغرب نه مشرق ته وړي، د شمال نه جنوب ته وړي، جنوب نه شمال ته وړي چې زما دې زوی له الله روغ صحت ورکړي. جیدات پکې بیلي، هر څه پکې بیلي، راحت او سکون او قرضه په وجود کې الټه به قرضداری شي. او دا پلار چې بیمار شي نو بس بیا به دا زوی زامن بدېږي، بس هغه عمر هم زیات دی او څه بیماریانې پې هم ډېرې شوي دي او بس الله دې اوس دی په دې سوچ کې دی چې د ده نه ګوره سبحان الله مال هم ګوره د ده نه پاتې کېږي میراث. خو دی اوس په دې یره کې دی که دا مال په دې پلار ولګومه نو ما ته نه پاتې کېږي، حالانکې دا مال هم د هغه دی. دا دنیا ده ښه. اوس که زما په دې خبره هم تاسو پوه نه شوئ نو بیا جو د خپل سرونه دې دیوال له بیا راواچوي، بیا پکې دننه څه نشتي. دا مال د چا دی؟ د دې پلار دی کوم چې بیمار دی. خو دا بچي دې ته غاړه نه ږدي چې دغه بیمار پلار باندې د هغه دا مال ولګوي. ولې ځکه چې هلته به چې دی مړ شي نو میراث کې مال کمیږي. دا دنیا ده. نو د ذهن نه سادهګان مه جوړوئ چې د بچو دپاره یو هر څه داسې په بل طرف اړوئ. بچي زموږ ذمواري ده، ښځې ساتل زموږ ذمواري ده. خو د ټولو نه مخکې هغه الله دی، د الله سره محبت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت، د الله دین دی، دینداري ده، آخرت دی، قبر دی، دې له هم څه تیاری کول غواړي. چې ته راولګي او بس صرف دنیا او دنیا. درشن محل معلوم امتحان دی، د دې سره به ډېر محبت نه کوي. دا مقصد دی دې باب. نو څه وایي ګوره
حدیث راوړی ناشنا حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تعس عبد الدینار والدرهم هلاک شو بنده د درهم او د دینار تباه شو بنده د اشرفۍ او د روپۍ چا چېرته د مال بندګي کړې ده نه د مال بندګي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الدینار مونږ چې وایو که د پلاني نوم عبدالله دی عبدالله څه مطلب دی د الله بنده عبد الدینار د دینار بنده عبد الدرهم د درهم بنده تبا دی بنده د درهم تبا دی بنده د روپۍ د دینار د اشرفۍ والقطیفة والخمیصه او تبا دی بنده د صادر او تبا دی بنده د کمبل ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرض که دې وله ورکړه د دنیا ورته میلاو شو بیا راضي دی که دې وله دا ورنه کړو بیا نه راضي امام بخاري څنګه لوی وجه او سبب هغه بندګۍ د مال خو هم دقه دی چې آخرت سړی یې کړي امام بخاري رحمه الله دا حدیث دلته ولې راوړو د دې دپاره راوړو وایي مال فتنه ده نو دومره پکې جور مور ننوځي چې بندګي شروع کړي بندګي مه کوه د ریال او د ډالر بندګي مه کوه د روپۍ بلکې د دنیا دا مال د خپل زور لاندې ساته د څه لاندې ساته زور لاندې ساته الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هغه به دا خبره کوله وی په دنیا باندې سور شه په دنیا څه شه سور شه او که پې سور نه شوي بیا په تا سورېږي له پاسې شه په دې دنیا باندې دنیا باندې سورېدو څه مطلب دی یعنې کنټرول کې که چې دنیا ستا په قابو کې ته به دنیا په قابو کې نه یې ګورې په هغې ځله مثال در کوم ګوره ستا دکان دی یا څه تجارت دی او اذان وشو مؤذن وایي حي على الصلاة حي على الفلاح او ته هر سره والې بنې کې سړی ته ویلی که بس یو کار نه زره برابرې دلم مخکې نه کوم داسې لږ خلک یې ګورې ما ته پته ده زه بدګماني نه کوم ما ته پته حقیقت دا سړی په دنیا سور دی که دنیا بې سوره ده په دنیا سور دی دنیا ده په کنټرول کې ده ګډوډ کولی نه شي او یو هغه دی چې اذانونه م کېږي او مونځونه به کې مو شو ده خیر دی ده لږ کوم او لږ کوم او لا کوم او دغه کوم دنیا پې زوروره ده نو د دنیا خپل کنټرول کې ساته ځان د دنیا په کنټرول کې کوم نو بندګي د روپۍ دا ده او د ډالر او د ریال دا ده چې بس لوی مقصد د سړي صحیح دقه او صادر او کمبل نه به کې خپلوانو ته ګوري نه به کې پردي ته ګوري نه به کې عالم ته ګوري نه به کې مشر ته ګوري نه به کې کشر ته ګوري نه سپینګیري ته ګوري نه بیمار ته ګوري نه روغ ته ګوري خو پیسه او پیسه موږ داسې کسان لیدلي دي داسې کسان وایي په دې دیرو کې اوسېږي چې زوی د پلار سره هم د انډیوالۍ حساب کوي نه زما دا خبره غلطه بلکل صحیح ده دا ګوره اوس دا بندګي ده که نه د روپو لکه پلار دی مخامخ پلار دی پیسو هم څه زور دی که میلمه نه پېژني خپلوان نه پېژني لکه دا ستا خپل دی بعضو باندې چې میلمه ورشي که نه دیرې ته نږدې خپل به راشي بس د ده په مخ باندې ته به چې څه چلو شو دا تندی به یې تریو کړی
صرف دا ټوله یره دې دله سره چې د پیو ډبې په څو دی په اوړي کې ډبې په یو نیم دی که نه که په دوو دی په دوو دی دې له چې بیا ضرب ورکړي او بیا چې ورسره دې ډوډۍ ته پاتې شي نو دې به ډوډۍ ته نه شي هغه به داسې دا سر را اچولی دغه شان غلی به ناست دې دا غلی ولې ناست دی اوس ټول سوچ دغې کېدی چې په دې باندې خو دومره هم کېدی شو په دې خو دا کېدی شو دا خو زما پاو دیاړي ده او دا خو درې میسه دیاړي ده یا مړه داسې ژوند دی الله دې داسې ژوند نه موږ ساتي چې سړی پکې نه میلمه پېژني او نه پلار پېژني او نه مور پېژني او نه ښځه پېژني نه بچي پېژني نه یاري او دوستي پېژني او نه پکې په دین خرچه شتي او نه په نیکانو خلکو خرچه شتي او نه په غریبانانو خرچه شتي او بس جمع کوه څه کې زه مزدوري کوم جمع فاوعه بس لوښو کې ور اچو جمع کوه لوښو کې ور اچو د صادر او د کمبل بندګي که صادر دی ولې ورکو بس خوشحاله دی که کمبل دی ولې ورکو خوشحاله دی زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرونه چې څنګه د تعبیر کړی دی بندګي د درهم او د دینار دینه به ځان لرې ساتي بل حدیث راوړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی لو كان لابن آدم واديان من مال دې ته وکړي ګوره که د آدم د بچي دوه کندې ډکې دوه کندې د پیسو له ورکړي که لابتغى ثالثه به درېیمه وی نو ښه به وی ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آدم د بچي خیټه صرف په خاوره ډکي دا خبره زموږ د عوام کوي په خاوره باندې سړي خوله بندي او خبرې ته اکثر نه دي چې دا د پیغمبر حدیث دی ګورئ ويتوب الله على من تاب او چې څوک توبه وباسي الله یې توبه قبلوي د آدم د بچي دپاره کوي دوه کندې ولا ډکې د پیسو ورکړي نو دی به څویمه غواړي درېیمه دلته چې راشي خیال هم نه یا نوی نوی چې راشي تازه ډېر ګرم وي تو بس نه کال دوه کال دوه شل کاله بعد ویلي دی حق ځي کې یو حق کار به کوي لګیا به لکه څنګه نه بس دا را روانه روجه انسان دا هیرس ناشنا هیرس نه بس ختم نور ختم پیچو سره ملاو شي لکه څنګه بس دا انسان کله مړېږي دی چې راغی نوی وي بس دا وي دا د دې ویزې ده قرض وي ختمو ویزې ده اول ته کلي کې را باندې وي 100 لک روپۍ دي دا ختمو بیا نو پردي ملک کې څوک څه کوي هغه چې پکې پوره کړه والله ولا هغه ورکړه اوس کور جوړو نو کور خو شتي وي نه لږ نوی کومې نو چې کور جوړ شو نو بیا پسې یو ګاډی علمه نو چې یو ګاډی جوړ شو دا مړي نو په خاورو باندې موړ شي خاورو باندې مړېدو څه مطلب دی قبر ته لاړ شي هغه هیرس یې څه شي هیرس ختم شي د دغه وخته پورې د هیرس نه ختمېږي هیرس کله ختمېږي هیرس خو موږ سره مخکې حدیثونه تېر شو که نه هیرس څه څومره عمر ډېرېږي هیرس سیوا کېږي انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوډا کېږي او هیرس یې ځوانېږي هیرس یې ځوانېږي نو د آدم د بچي لکه دې دوه کندې ډکې ورکړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې درېیمه غواړي او الله توبه قبلوي اوس د دې څه مطلب دی الله توبه قبلوي دلته دې څه کار بارک الله فیک یو سړی دی په مال ډېر مین دی او ډېر هیرسناک دی دوه کندې ولور که درېیمه غواړي ډېر هیرس دی او پیغمبر وایي څوک که دې هیرس نه واپس شي نو الله یې توبه قبلوي دا باقي حدیثونه چې کوم دي دا هم ټول د دې په شان دي انشاءالله پر روان درس کې به دغه بیانو په دې باب کې یو دوه درې څلور حدیثونه پاتې شو د څلورونه هم دقه شان دي دقه خبره پکې د مقصدي انشاءالله روان درس کې به دغه څلور روایتونه ووایو الله دې موږ د دنیا د هرس نه لرې ساتي الله سبحانه وتعالی دې آخرت زموږ مخې ته کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي د آخرت دپاره د کوشش کول او الله سبحانه وتعالی دې موږ له
مرګ په هغه وخت کې راولي چې کوم ټیم کې الله زموږ نه راځي او الله دې موږ د دنیا د دې فتنې نه او د بچو د دې فتنې نه الله موږ په امن او امان کې ساتي د دې ځای سره الله زموږ ایمانونه نه خراب کړي او الله دې زموږ نه او زموږ د مور او پلار نه راضي شي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين